بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو د سخاکوټ علاقه د رټونو شه راغلی یم او بیا یو درد دی په یو کور باندې چې دغه لالا د ملا د وجې په دغه ویلچیر کې ناست دی او دغه بچی دي د ګټې وټې هېڅ څوک هم نشته. دغه درد او دغه سلګۍ دغه در له راوستمه بیا چې ستاسو سره هم دغه درد او دا سلګۍ شریکه کړو. زمونږ ملګری علیم نوم دی چې هغه څه وخت مخکې دغه لالا تصویر یا ویډیو شیر کړی و چې د هغې په وساطت باندې مونږ راغلو. دغه لالا د بده مرغه خبرې هم نشي کولی چې خپل درد بیان کړي، نو د دغې وجې مونږ د ځان سره د علیم راوستو چې دته دا هر څه پته ده. د هغه نه په دې باره کې تپوس کوو. علیم به پروګرام کې د کار کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه، ډېره شکریه. الله م خوشحاله کا عمران بھائی ورسره زما دا بل ورور چې تاسو د دې اواز سره تاسو خپل اواز شریک کو د دې رټونو شه د دې غریب سړي ما یو ویډیو ورکړی وه، تاسو په هغې جذباتو کې ځان جذبات کو. زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. الله م خوشحاله کا، الله م قدر وکړه. د دې خان باچا بهي څلور واړه بچي دي، دا واړه ماشومان دي او ډېر تکالیف دي ورته، ډېر مسلې دي ورته. خو بهرحال موږ د دې سلګۍ سره خپله سلګۍ یو کوو. د دې باره کې تاسو په دې خپل فیسبوک ملګرو چې څومره بار دي، څومره په سعودي کې دي، څومره په کویت کې دي، زموږ د سخاکوټ د دې علاقې څومره خلک دي، د عمران بهي دې پېژني که دې نه پېژني، علیم پېژني که علیم نه پېژني، په دې سخاکوټ کې نور راشئ په خپله دا هر څه وینئ. دا څنګه چلو دا چې کوم دی جي د سعودي نه دی ښه ټیک ټاک و، ښه مزدور کار و، ښه ښکلې ګزارۍ کې د خپل ټایم پاس کېدو. خو دی په سعودي کې زما خیال چې بجلۍ نیولې دی شلم دېرشم هلته خو تاسو د هغې بلډینګانو بیا پته ده هغې باندې چې کوم بجلۍ نیولې دی او بجلۍ سره دی لاندې ځمکې له راغلی د هغې سره د ملا د سپینل کارډ چې کوم دی چې دا مات شوی دی او ډېره لکه د د علاج پیسې په دې کور کې د دې خلکو سره نشته. سخاکوټ نه 1 کیلومیټر دی خو رټونو شا کې خان باچا نومې دی او تاسو مهرباني وکړئ او خپل هر څه سره په خپله شیر کړئ او ورسره په دې کټ کې 2 منټه کښېنئ. سر نه د ده نوم چې دی محمد باچا نومی دی او د رټونو شا سخاکوټ علاقه کې ژوند کوي. واړه بچی دي، هېڅ څوک هم د ګټې وټې نشته. د علیم خبرې تاسو واورېدې. دغه د دې هر څه چې شمدید ګواه دی، ګاونډي دی. د لالا سره کوشش کوو که څه خبرې وکړي. لالا ژوند دې څنګه دی؟ ژوند دې څنګه تېرېږي؟ غریب د هېڅ نه هم نه دی خبر. دغه ژوند او دغه خبرې دي تاسو په خپله واورېدې. بس کوشش په ستاسو دغه وي چې دغه رابطه ورسره وکړئ. د دې د موبایل نمبر 0310 97 860 ما په مخکې ویډیو کې هم ورکړی وه، اوس هم ورکوم. بل نمبر دی 0345 57 25 381 سره وکړئ. مینوالو دغه یو خپل نمبر دی، دغه باندې ورسره رابطه وکړئ. نیغ په نیغه سخاکوټ رټونه ګوله شه. الله په دې ګواه کې چاته هم مه وایئ. بس دغه ورځې دي چې د دې بابا سره مونږ ودرېږو او خپل وس ورسره وکړو. دغه زمونږ مشري او د دې کور د ځوان چې دی دا واپس راوچتول غواړي، نو که هغه نشي راوچتېدی پکار ده چې دا بچي د سبق نه پاتې نشي. زمونږ پرایویټ سکول والا ته چې څوک ملګري دي هغې ته زمونږ خواست دی چې دا واړه په دې سکول کې بیا داخل کړي او د دوی دا سبق په نیمه کې پاتې نشي. ځکه چې پلار کله د سوري شي د بچي په سر سوري او هغه سوري د سر نه لر شي، نو بچي نه سبق خامخا پاتې کېږي. ما ته د دې ډېره ښه پته ده. نو کوشش وکړئ چې دغه ماشوم د سبق نه پاتې نشي. ډېره مننه. د الله په امان.